د الله رسول فرمایي وایي دا موږ چې کله کله زموږ څه ګناه وشي د هرې ګناه د وجې زما او ستا په زړه باندې یو تور ټکی پیدا کېږي چې ګناه راسه وسوه تور ټکی پیدا شي بیا بله ګناه راسه وسوه بل تور ټکی پیدا شي بله ګناه راسه وسوه اوس که ما تا توبه نه ایستله دا زما او ستا زړه کرار تورېږي هله یې پښتانه وایي په زړه تور دی تک تور واوړي بیا نه قرآن اثر ورباندې کوي نه حدیث اثر ورباندې کوي نه د الله ذکر اثر ورباندې کوي نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت و درود شریف اثر ورباندې کوي دا یې زړه تک تور واوړي صحیح شو اوس په ما ته د خپل زړه چې دی هغه چېشته نه پرېږدو و توروالي ته بیا نه پرېږدو ګناه راڅخه وسوه یا الله معافرت وکړي استغفر الله معافي غواړم د الله رسول چې به هر چا ته وصیت کوي چا څوک به راغلی ویل یا رسول الله ما ته وصیت وکړه د الله رسول ورته وفرمایل د هرې ګناه بعد یوه نیکي خامخا کوه د هرې ګناه بعد یوه نیکي خامخا کوه هغه په دې وجه چې دا تا کله ګناه وکړله ستا پر زړه باندې تور داغ پیدا شو تور ټکی پیدا شو بیا چې کله تا نیکي وکړله او نیکي چې د هغه دا ګناه وي څه پکوي هغه میټاوي هغه رسوي بیا که ته راولاړ شو په خوله دې معافي وغوښتله چې الله زه معافي غواړم دا بیا نوره خبره شوه دا نوره خبره و د الله رسول فرمایي دا بل د طبراني حدیث دی عبدالله بن مسعود فرمایي د الله رسول فرمایي وایي تاسو دا مه وایئ چې دا کښنۍ ګناه ده یاره کښنۍ ګناه به نو اوس څنګه په دې نه څه کېږي پایڅې مه پورته کوه خولۍ مه په سر کوه په لمانځه کې ضروري نه ده چې خامخا ماجد ته راولاړې ضروري نه ده چې په اول صف کې ودرېدې ورسه په اخر کې ودرېږه دا خبرې نه دي د الله رسول فرمایي وایي د دې خبرو دا ته چې په کم نظر وایي د ګناهو ته ګوري د دې دی مثال دی لکه چې ډېر ملګري ولاړ شي په سفر باندې پر لارې باندې هلته اوس د دیګ د پخېدو ټیم شو یوه ملګري ته وایي ورسه څه بوټي ته راوړه ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه ابل ته وایي څه بوټي ته راوړه چې اوس دی په بوټو پسې ولاړو نو چې رایې وړلې دا دیګ په یوه خاشه باندې پخېږي سړی اور ولګوي بس دیګ پخېږي آیا که دا ټول بوټي سره رايوځای کې بیا اور ورکړي بیا دیګ پخېږي چې ټول بوټي ته اور ورکړي دیګ پوخ شي که غټ دیګ بیا په ډېر بوټو دی که کوچنی دیګ بیا په لږ بوټو دی که ډېر سالونو په ډېرو بوټو دی که نه په لږ شي د الله رسول فرمایي دغسې ما او تا په دا کښنۍ ګناه نه ده چې موږ یې ګناه نه بولو دا ټولې سره رايوځای کې بیا دونه شی چې جوړېږي چې دیګ به پخېږي بیا ما او تا هلاکوي په یوه خاشه باندې چا در اوسه پر دیګ نه دی پخ کړی ټیک دی که ما او تا په ژوند کې یوه ګناه راڅه وسوله په هغه به مې الله رب العزت نه ونیسي لیکن که ما او تا دلته کښنۍ ګناه هلته کښنۍ ګناه هلته کښنۍ دا ټولې سره رايوځای کې چې دا کښنۍ خاشې سره رايوځای کې بیا چیش نه جنبلیږي ټال ور نه اخلي کور ور نه اخلي فیکټرۍ ور نه اخلي لوی مارکیټ ور نه ځي نه اخلي ای اخلي نو داسې د الله رسول فرمایي ته به و دې کښنۍ ګناه ته په کم نظر نه ګوره و دې کښنۍ ګناه ته په کم نظر دا بل حدیث دی د الله رسول فرمایي وایي شیطان چې دی هغه اوس د دې څه مایوس شو ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام في ارض العرب شیطان اوس مایوس شو چې اوس د عربو پر مځکه باندې به څوک شیطان ته سجده کوي د شیطان عبادت وکړي شرک وکړي ها لیکن ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات الله رسول فرمایي د دې څه علاوه دا د کښنۍ ګناوې در باندې کوي کښنۍ ګناه دا ټول کښنۍ ګناوې سره رايوځای کې انسان په هلاکېږي انسان په تباه کېږي صحیح شو ګوره د الله رسول موږ ته عجبه مثال راکوي چې په یوه خاشه باندې اور نه بلیږي چې نه بلیږي دا کښنۍ خاشې خو موږ هېڅ شی نه بولو په کمره کې هم پرتې په بستره کې هم پرتې په پټو باندې هم نشته دي د هغه خاشې سره رايوځای کوي یو پارسل جن جوړ کړه ستا څه فکر دی هر څو ور جن جوړېږي د الله رسول فرمایي دا ستا چې کښنۍ ګناوې سره راجمع کړې بیا د دې څه دونه لویه ګناه جوړه شي او علما فرمایي صغیره ګناه چې سړی ډېره کوي هر وخت یې کوي هغه کبیره شي بیا انس فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي د پیغمبر اسلام په زمانه کې دا چې کښنۍ ګناه بولي دا موږ هلاکت بولي چې موږ به هلاک شو د دې ګناه د وجې لیکن اوس تی هغه ته که څه ګورئ لا نه دا حضرت انس فرمایي نو زما ستا په زمانه کې به چی شي دا غیبت دا بهتان دا غلط نظری
دا ګستاخي، دا بې ادبي، دا شکنځا څونه ډېرې. نو چې دا ګرد سره رايوځای کې بیا خوا دې ولاړئ ټال جن جوړ سو ټال ته چې ور واچي نیمه دنیا در سوځي. صحیح سو. نو لہذا د الله رسول فرمایي چې کله څوک ګناه وکړي پر زړه باندې تور داغ پیدا شي، او چې کله بیا بل ګناه وکړه بل بیا د زړه تک تور شي، بیا نه په دین باندې نه په اسلام باندې نه په قرآن باندې نه حدیث سره یو شی سره باندې کوي. صحیح سو. او دا ډیره درنه خبره ده. او ما ته ژوندي دا خبره چې په قبر کې وچاته وکي هغه زه خو اوس مړ یم ما ته پیدا نه کوي، او موږ ژوندي اوس موږ ته ډیره پیدا کوي. در مانځه مخکې چې ما ته کم بد کار کوي خدا نه خواسته باید چې وسې نه، او بیا کم سې کم چې ما ته بد کار کوي هغه ته موږ بد کار نه وایي، بس نن به دا وکړو او هغه ته به بد کار وایو. که غیبت دی، که بهتان دی، که حسد دی، که عناد دی، که بغض دی، که هر غلط قدم دی هغه ته به غلط ووایو. بیا ان شاء الله زما ستا ایمان به چاویږي. او که ما ته غلط نه وایو، اوس یو کور ته څوک ور وراچي ما ته غلط نه بولي، دا کور سوځل کېږي که نه سوځل کېږي؟ داسې به دا ما او تا هم د جهنم په اور کې سوځل کېږي. او ما درته ویل حضرت انس فرمایي وایي دا اوس پیغمبر سم په زمانه کې به دا معمولي قدر دا یوه بیشته قدر ګناه دا موږ ډېره درنه بلل، موږ هلاکت بلئ. ول اوس خو ته د بیشته حیثیت هم نه ورکوي، د بیشته حیثیت هم نه ورکوي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا یو چې ته د حیوانانو سره ظلم کوي، دا یو ته لو غفر لكم ما تأتون الى البهائم لغفر لكم كثيرا رواه احمد. دا یو چې ته د حیوانانو سره ظلم کوي چې دا خدای دې وبخښي دا ډېره لویه معافي ده. ګوره په کور کې چرګان لرو، اوبه موږ په ټیم ورکوو، خوراک پر ټیم ورکوو نه ورکوو. په کور کې ما ته میږان لرو، راولاړ په میږانو باندې لوړه موږ دوا واچو، یاره زما کور له میږی راغلی دی. نو اوس به څه چم دا ظلم دی که نه دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو نبي بدولو یو میږي راپورته کوي، مته ویې خوړئ چې ویې خوړئ بیا دی راولاړ سولو د میږان ټول ښار ته اور واچو، میږان ټول ښار ته اور واچو. بیا الله ورته وفرمایل چې ګناه خو یوه میږي کړې وله نو تا ټول ته ولې اور واچو؟ او دا میږان داسې دي چې مطلب هغه یو نبي لمانځه له راپورته کړی د لمانځه ټیم سولو، یعنې مطلب ویې خوړی چې راپورته د لمانځه ټیم. او بیا بله خبره دا د عزیزانو د عام طور زموږ جنات چې کوم دي، جنات پیریانان دا د میږانو سره ډېر تعلق لري، ډېر تعلق لري. پر میږانو باندې به اوبه نه اچې، که ګرمې که یخې، میږانو په غاړه کې به اوبه نه ورلکې، د هغسې اور به نه وراچې، په اور بیا نه سوځې. دا هغه د جناتو کورونه چې دی هغه خرابېږي، جناتو کورونه خرابېږي. څه خدای بزرګان اولیاء ستا الله والا ستا هغه میږان چار څه په وکي څه نه پکېږي، هغه هلته روحاني ډېر تعلق یې برابر وي. کنې عام طور دا جایزه نه ده چې څوک پر میږانو باندې څه وکړي. دوا یې سته دا سپینه دوا ده، که د چا په کور کې میږان وي پر میږانو لوړه دوا مه اچوه، سایډو ته ورته واچوه چې دی په هغه خوا ته راځي نه. دا سپینه هغه پونډه یې بولي که چې داسې شی شته چې کوپیکس یا بس دی خوا ته یې دغه چې شاوخوا ورته واچوې بیا میږان تاله نه راځي، بلکل نه دلته راځي. او بیا که څوک وایي چې یاره مچر څنګه دي سړی یې سوځي، هغه بجلی شی مې چې دی هغه ورته لګولی. نو تالیفات رشیدیه چې رشید احمد ګنگوهي صاحب رحمه الله لیکلي دي چې کوم مضر شی دی ضررمن شی دی هغه پروا نه لري، هغه پروا نه لري. لکه په دا بجلی په هیټران باندې چې نسي تاوان دی، ضرر دی، خو لیکن میږانو حق یې څوک نه لري. صحیح شو. د مچانو هم تقریبا څوک نه لري، ولې مچر موږ ته یې خوري. صحیح شو. نو لہذا خبره ده د الله رسول فرمایي چې صرف د حیوانان د وجې چې موږ بد کړي موږ الله معاف کړي، هغه ډېره غټه خبره ده. مولانا شفاعي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي وخت ما یو اسانه مسله رسوي رسول اسانه ډېر ځان دور هېڅ یوه ذره مې فکر له نه راتله. ورسام منزل چې راووتله منه ومې کتل هغه چرګان چې دی هغه بند و پاکوډۍ موډۍ کې، بس دروازه مې ورخلاصه کار شي چې بس اوبه مې ورته کښېښولې چې دا چرګان مې راخلاص کړو. الله رب العزت مسله دماغ له راوسته مالو دا د چرګانو وجه وه. ټول ما درته وویلې چې دا انسان
چش وکي یو ګناه جنې وسي الله رب العزت شی جنې هیر کړي استا څوک فرمایي عبد الله بن مسعود فرمایي زموږ څونه شیان هیر دي موږ ټیک دي هیر دي نو څه دي چې هیر سو خدا نعمت دی چې الله رب العزت رسوا واخص ما ولي شی هیر سو الایکه زموږ بزرګان اولیاء شی به جنې هیر سو انا لله وانا الیه راجعون به وایي اوس انا لله وانا الیه راجعون د مابین زه وواته که د چا موټر واوښتی که د چا خبر رالی د چا مور چا ویشتلی وه د چا خور یې ویشتلی وه د چا زوی یې ویشتلی و د چا پلار یې ویشتلی و څوک بسته موټران چې د هغه مطلب چا تباه کړي ولو موږ انا لله نور باندې وایي پخوا به د الله رسول فرمایي وایي چې کله دا ستا د ګوټو تسمه وشته د انا لله وانا الیه راجعون